بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو چې خپل د عکس بیکګراوند بلر کو، یعنی داسې بلر یعنی داسې جوړ کو چې دا عکس مونږه په ایچ ډي کمرې باندې ایستلی دی. که چیرې زما چینل دې سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې زما ویډیوګانې تا ته ورسېږي. نور به د سکرین په صفحې ګورو. Welcome Afghan World Education Center. Start a video. بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم چې دغه عکس کوم بیکګراوند چې دی زه غواړم چې دا بلر کړم، دې نه هم زیات دا بلر هم دی ډېرې بلر کړم، داسې ښکاره چې ډي باندې کمرې کلی. دې نه بعد راځو عکس باندې لیفت کلیک کوم، لیفت کلیک نه بعد راځو اوپن ویت اډوبي فوټوشاپ. کله چې موږ سره عکس اوپن شو اول به قدم کې به ته راشي دې څخه دا قلف علامه ایسته کړې. قلف علامه ده چې موږ سره ایسته کړله. دې نه بعد راځو کوم ټول ته کویک سلیکشن ټول ته. کویک سلیکشن ټول ته چې راغلو آلټ او سکرولر بار باندې موږ سره عکس زوم کیږي او کولی شو چې کنټرول منفي او مثبت سره هم زوم کیږي. لږ زوم آوټ کوم، سلیکشن به ته وکړې، دغې ځای څخه راشه مکمل دا ساحه ما سره سلیکټ کړه. وګوره سلیکشن ما سره مکمل روان دی، مکمل دغه ساحې به ته سلیکټ کړې تر عکسه پورې. دا ځای به هم سلیکټ کړې مکمل. اوس زه غواړم چې مکمل دغه کوم ساحه چې ما سلیکټ کړې ده دا د بلر شي را سره، او دغه ساحه زه غواړم چې سلیکټ دې نه شي را سره. کوم ساحه چې ته غواړې سلیکټ نه شي هغلته به ته د کیبورډ څخه آلټ او د ماوس رایټ کلیک وهم، ما سره سلیکشن دغه ساحې څخه لرې کېږي. زه غواړم چې دغه زما عکس باندې چې کوم سلیکشن دی دلته دی باید ما سره بلر نه شي، دغه ساحه دې ما سره بلر نه شي، او دا بیکګراوند چې ما سره انتخاب شوی دا ساحه دې ما سره بلر شي. سمه ده. دغه ساحه کې فرق ګورئ مکمل را سره. دغه ساحه زه غواړم چې لږ سلیکشن دې داخل شي، سلیکشن دې ما سره لږ داخل شي. وګوره سلیکشن داخل شو مکمل جفت راغی، او دغه ساحه دې مکمل ما سره بنده شي. ګورم دې کې زه غلطیانې ګورم چې کوم ساحه ما سره ډېره کوم ساحه ما سره غلطه شوې ده یا سلیکټ شوی نه دی ما سره مکمل. عکس د خوا دا خواته چې دی دا موږ کولی شو کیبورډ څخه آلټ او د ماوس سکرولر بار باندې موږ عکس خواته او دو خواته کولی شو، او بر او لاندې چې وړئ فقط سکرولر بار بره او لاندې ویسه. سمه ده. سلیکشن موږ سره دلته مکمل وشو. کله چې موږ سره سلیکشن وشو سلیکشن په کوم شکل ده متوجه خو یې وګوره ما سره دغه ساحه چې سلیکټ شوې نه ده دا ما سره ګوره بلر کېږي نه. که چیرې دا ساحه ته سلیکټ کړې بیا در سره ګوره عکس هم بلر کېږي. سلیکشن ما سره ګورې کومه اندازه ده مکمل دغسې باید ستا عکس وي. دې نه بعد چې موږ سره سلیکشن مکمل شو راځو فلټر ته، فلټر نه بعد راځو بلر ته، بلر نه بعد راځو ګیزیشن بلر. دې نه بعد وګوره ښه بیکګراوند ته متوجه یې، بیکګراوند ته متوجه شه ښه بیکګراوند ته وګوره چې څومره ته بلر غواړې. ګوره ډېر بلر هم ښه نه دی، وګوره څومره بده ښکاري. فقط نارمل بلر بلر که دغه ما سره یعنې لږ نارمل نه ډېر دی. زه غواړم چې دغه عکس په دغې طریقې ما سره شي. سمه ده. دې نه بعد به اوکې ووهئ. اوکې دی چې کله ووهه ما سره کنټرول ډي ووهه، سلیکشن موږ سره ایسته شي، سلیکشن ایسته شو. دې نه مخکې چې زه عکس صف کولو ته لاړ شم ما یو ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو موږ د کمپیوټر په اړه مکمل معلومات ترلاسه کړو. که چیرې ځان ملګري ته کمپیوټر موږ څنګه کولی شو چې د کمپیوټر په باره کې موږ مکمل معلومات ترلاسه کړو. که غواړې دا ویډیو وګورې دې ویډیو نه بعد هغه ویډیو وګورې آی بټن سره ما تیار درته تاسو ته پرېښې ده. سمه ده. فایل ته راځو، فایل نه بعد راځو سیف از. سیف از ته چې راغلو کوم هلته یې صف ته ما ته د ډیسکټاپ په سر یې صف کړه. ډیسکټاپ په سر ته چې کله انتخاب کړه دې نه بعد ته راشه کوم فارمیټ ته غواړې. زه غواړم چې جی پی جي ګورې ما سره دغه د جی پی جي فارمیټ. جی پی جي موږ سره انتخاب شو. دې نه بعد به قادر نوم مې ورته قادر ورکړه، نیو قادر نیو پک صحیح شو. صف وکړې ما سره صف شو. زه دا منیمس کومه راځمه ګورم چې کوم هلته ما سره صف شوی ده دغه هلته ما سره صف شوی ده. ګوره زه غواړم چې دا اوس خلاص کړم وګورم چې رښتیا دا ما سره بلر شوی ده، دا ما سره مکمل بلر شوی ده. متوجه خو یې دا ما سره اوس مې چې بلر کړ او دا ما سره مخکینی دی ښه دا اوسنی دی دا مخکینی دی. سمه ده. په دغې اسانې طریقې باندې موږ کولی شو چې خپل عکس بلر کړو. سبسکرایب لایک شیر کمنټ مو هیر نه شي.